کېدای شي هر څوک له دغسې پېښې سره مخامخ شي. مینې ته سخت کار کوې. زه د ښوونځي لپاره یو کیسه لیکم. چې بیکاره شوم بیا کولی شم چې واورم؟ ولې نه؟ ټکر 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 ټکر. مینې زه د سودا اخیستو دپاره مارکیټ ته ځم، ته زما سره ځې؟ زما د مشق یو کتاب پکار دی. مورې لطفا زه هم ځم. رانې به ویښه شي. بوټونه دې پخو که انا، موږ ژر راځو. رانې ویده ده. کشې احمقو کارغانو، کشې. ډېر ستړی معلومیږي، بیچاره میتو. ستړی میتو غواړي چې په موټر کې سپور شي. موټر راجو راجو دا زموږ دی. راجو کله چې ماشومان د سړک نه تیریږي باید احتیاط وکړي. تل باید د خپل کین او ښي طرف ته وګورئ. دلته ډېر بسونه او لارۍ تیریږي. لور ته وګورئ. بیا تللی راجو، ښوونکی موږ ته ویلي وو کله چې سړک ګرځو باید پاملرنه وکړو. راځه راځه راځه، څه غواړې؟ دا لږ چیرته ځي؟ راجو دا ماشوم د چا دی؟ د سړک په سر څه کوي؟ راجو دا زما زوی دی. بخښنه غواړم، زه په دوکان کې بوخته وم. موږ موټروان ته وویل چې ورو حرکت وکړي. زویه ته ډېر نیکمرغه یې.
چې سرویس بریک ونیوه. دا هلکان د سړک په سر ګرځي او د ټکر سبب کیږي. زویه هېڅکله د سړک په سر منډې مه وهه، کیدای شي چې مړ شي. دا کار ډېر خطرناکه دی. ډېر خطرناکه. مونږ باید هغه ته پام کړی وای. په دې سړک کې ډېر بیروبار دی. خو هغوی هېڅ غوږ نه نیسي. زر کوئ بچیانو، راني به ویښه شوې وي. سلام بچیانو، ډېر ژر راغلی. راني چېرته ده؟ راني چیرې ده؟ هغه دلته وه، دلته ویده وه. راني 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 چیرې یې؟ راني او راني 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 انا آیا فکر کوي چې بهر ته تللې وي؟ نه پوهېږم اوس به څه وشي. هغه چېرته ده؟ تا خو راته وویل چې پام کوه، خو زه ویده وم. د اوبو ډنډ. او نه انا صبر ولره، راځه چې ډنډ شاوخوا ولټوو. راني 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 اوه راني 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 مورې دلته راشه. راني اوه راني راني اوه زما ګرانې. راني خواشینی یم بچیه چې نن زما له خاطره نږدې و چې راني ډوبه شي. خفه کېږه مه، دا ستا غلطي نه وه. د دې پیښو سره هر څوک مخامخ کېږي. بیا د نن چې 2 کاله مخکې د مینې او همصنفۍ ډوبه شوه. او سبا زه د دن نه ګرد چاپېره یو کتاره نیسم. دا ډېره سخته ده چې راني په یوازې توګه وساتو. هغه غواړي چې د حویلۍ ټول شیان وګوري. موږ ټول هغه شیان چې هغې ته زیان رسوي لرې کړو. موږ باید چاقو او د سوراخ تیل په امن ځای کې کېږدو. ته سوچ وګورم چې نور شیان هم شته که نه چې راني ته زیان رسولی شي. موږ به ستا سره مرسته وکړو. او مورې زه هم.
میتو نه کوي میتو څه کوي دا د حشراتو وژونکې دوا ده مننه میتو دا ما د پټي نه راوړې وه دا به زه په یو ښه امن ځای کې کېږدم او په آینده کې به ډېر احتیاط کوم یو ښه ځای هلته میتو هر وخت چې دغه علامه وینې د هغه څخه لرې شه د خطر په معنا ده مینې هغه بله ورځ د دیپو خور حشره وژونکې دوا خوړلې وه او تر روغتونه ورسېده نږدې وه چې مړه شي ښوونکی موږ ته ویلي دي چې شیانو سره باید ډېر احتیاط وکړو ځکه چې موږ ټول په کور کې کوچني ورونه او خویندې لرو تېره میاشت د بابو خور ډنډې ته لوېدلې وه پرېږده نو راجو ته هم پر اوسه کال په سیند کې ولیدلی وې بیا د نه دي نانی